السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن پنجشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 22مه چې د 2025 زیږدي کال د نومبر له 14 سره برابره ده. زه رسافه یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل د اوربن له سرغړونې سره بیا په غزه بریدونه کړي، لسګونه فلسطینیان وژل شوي. ټرمپ د حکومت د موقتي تړل کېدو د پای لایحه لاسلیک کړه او په لیبیا کې د کښتۍ ډوبېدو له امله 42 کسان لا درکه شوي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 10مې وروسته چې اوربن نافذ شوی، تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې 280 فلسطینیان وژل شوي او 632 نور ټپیان دي. د راپورونو له مخې اسرائیلي الوتکو او ځواکونو د غزې په شمالي ښار بیت اللهیه، د غزې ښار ختیځي سیمو او جنوبي ښار خان یونس کې تازه بریدونه کړي دي. په ورته وخت کې د اسرائیلي پوځ په وینا د جنوبي لبنان په برخو کې د حزب الله د وسلو زیرمه او یو تر ځمکې لاندې پوځي مرکز هدف ګرځولی دی. دغه راز په لویدیځې غاړه کې هم د اسرائیلي ځواکونو تازه چاپې دوام لري. د فلسطیني بندیانو ټولنې په وینا یوازې تېره شپه 40 تنه فلسطینیان نیول شوي چې په منځ کې پخواني بندیان هم شته دي. په ورته وخت کې د اسرائیلي ولسمشر اسحاق هرزوګ او د پوځ مشر ایال زمیر په یوه نادره څرګندونه کې د اسرائیلي میشتو لخوا پر فلسطینیانو د تاوتریخوالي غندنه کړې ده. د هغه تاوتریخوالی دی چې په نیول شوې لویدیځه غاړه کې هره ورځ تکراریږي. پاکستان په واشنګټن کې له لابیګرو شرکتونو سره د میلیونونو ډالرو تړونونه کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه تازه راپور کې راغلي چې پاکستان د روان کال په پسرلي کې د امریکا په پلازمینه واشنګټن کې څو لابیګرو شرکتونو سره د میلیونونو ډالرو ارزښت لرونکي تړونونه لاسلیک کړي دي او د هند پر وړاندې سیاسي برتري ترلاسه کړي او خپل نړیوال دریځ پیاوړی کړي. د راپور له مخې د دغه تړونونو موخه د پاکستان د اقتصادي او سیاسي ګټو پراخوالی، د سوداګریزو تعرفو کمول او له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مستقیمې اړیکې ټینګول بلل شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي دا بدلون د پاکستان او د ټرمپ د ادارې ترمنځ د اړیکو د پام وړ نرموالی څرګندوي. هغه اړیکې چې پخوا له ترنګلتیا سره مخ وي، خو وروسته پکې د امریکا د ولسمشر ستاینه، د سولې د نوبل جایزې لپاره نوماندول او د ګټورو سوداګریزو تړونونو بحثونه راڅرګند شول. نیویارک ټایمز لیکلي د اپریل او مې په میاشتو کې د اسلام آباد د ډیپلوماتیکو هڅو له زیاتېدو سره پاکستان په واشنګټن کې د لابیګرۍ په برخه کې تر هند 3 برابر زیات لګښت کړی دی. راپور زیاتوي دغه لګښتونه د پاکستان د نوې بهرنۍ تګلارې یوه برخه ده چې موخه یې د امریکا له ادارې سره د اړیکو رغول او د سیمه ییزو سیالانو پر وړاندې د نفوذ زیاتول دي. ټرمپ د حکومت د موقتي تړل کېدو د پای لایحه لاسلیک کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه لایحه لاسلیک کړه چې له مخې د فدرالي حکومت د یوې برخې اوږده مرخصي پای ته رسیږي. دغه لایحه تر دې مخکې د استازو جرګې لخوا د اکثریت رایو په ترلاسه کولو تصویب شوې وه او له 2 ورځو وړاندې یې سنا جرګې هم تایید کړی و. د ټرمپ له لاسلیک سره اوس فدرالي ادارې کولی شي خپلې چارې بیرته پیل کړي. ټرمپ د حکومت تړل کېدو مسؤلیت پر دیموکراتانو واچوه او ادعا یې وکړه چې هغوی په قصدي ډول د فدرالي ادارو نږدې 1 میلیون کارکوونکي بې معاشه کړي وو. خو دیموکراتانو بیا د دې وضعیت پړه پر جمهوري غوښتونکو واچوله او ویل چې د ټرمپ پالیسۍ او د بودیجې په اړه د خبرو ټکنی بهیر د دې بحران لامل شوی و. د تصویب شوې لایحې له مخې د حکومت بودیجه تر جنوري 10مې نیټې پورې تمدید شوه چې له دې سره فدرالي کارکوونکي کولی شي خپل معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي پروژې او خدمات بیرته فعال شي. دا د امریکا په تاریخ کې د حکومت د تر ټولو اوږدې موقتي تړل کېدو پای ګڼل کېږي چې له امله یې ګڼ شمېر ادارې فلج شوې وي او سلګونه زره مامورین بې معاشه پاتې شوي وو. په لیبیا کې د کښتۍ ډوبېدو له امله 42 کډوال لا درکه شوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلان کړی چې د لیبیا ساحل ته رسېرمه د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 42 کسان لا درکه شوي. لیبیا د سمندري خوندیتوب چارواکي وایي په کښتۍ کې ټول 49 کسان سپاره وو چې یوازې 7 تنه ژغورل شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې کډوالو ډیری د سوډان، نایجیریا، کامرون او سومالیا اتباعو چې اروپا ته د رسېدو هڅه یې کوله. چارواکي وایي د لا درکه شویو کسانو د مړینې رسمي تایید تر اوسه نه دی شوی، خو د لټون او د ژغورنې عملیات یې روان دي. ملګري ملتونه وایي دا پیښه د مرکزي مدیترانې په خطرناک مسیر کې د روان کال د ګڼو ورته پیښو یو برخه ده. د سازمان د ارقامو له مخې یوازې په روان کال کې له 1000 ډېر کډوال د همدې لارې په اوبو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. او د پای خبردار چې په پیرو کې د بس د لوېدو له امله لږ تر لږه 30 کسان مړه شوي. په پیرو هېواد کې یوه خونړۍ ترافیکي پیښه رامنځته شوې چې پکې لږ تر لږه 30 تنه د بس د
د لوېدو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. راپورونو له مخې دغه بس د اریکوپا د غرنیو سیمو له یو کان کیندونکي ولسوالۍ څخه د همدې ښار پر لور روانو چې پر یو پیک اپ موټر ولګېد او له سړک څخه وغورځېد. چارواکي وایي دا لومړی ځل نه دی چې دلته داسې پیښه شوې. په جولای میاشت کې هم په همدې ځای کې یو بل بس غورځېدلی و چې 30 کسان یې وژلي وو. د شمیرو له مخې یوازې تېر کال په پیرو کې د ترافیکي پیښو له امله له 3000 ډېر کسان مړه شوي دي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.